السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن شنبه د 1403 هجري شمسي کال د هود د میاشتې 18مه نیټه چې د 2025 کال د مارچ د میاشتې له 8مې نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خواله رسنیو مو د ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. د عراق له زندانه خوشي سوي دوه افغانان هیواد ته راورسېدل. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي چې 2 تنه افغان وګړي پرون د عراق له بندره خوشي سوي او هیواد ته رالېږدول سوي دي. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې یاد کسانو 4 میاشتې وړاندې وروسته له هغې د عراقي پولیسو له لورې نیول سوي وو چې غوښتل یې په ناقانونه توګه د ایران له لارې عراق ته داخل سي. دغه کسان 3 میاشتې د عراق په بصرې ښار په بندخونو کې بندیان وه. کندوز کې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې سوې. د کندوز ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دشتیارچي ولسوالۍ په جي محمد نعیم کلي کې د اوبو رسولو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. د یاد ریاست یو مسؤل انجینر رامین الله تنویر وویل چې دا پروژه د ډاکار موسسې په مالي ملاتړ د 145,000 په لګښت پلي سوې چې له لارې 400 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې سوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه پروژه کې د یوې کانکریټي زیرمې جوړول، د 111 نلکو نښلول او د یوې ژورې څاه کیندل شامل دي چې چارې په یو کال کې بشپړې سوي دي. اماراتو کې میشت بهر میشتو افغانانو ته 3700 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل سوي دي. صحیح معلوماتو ملي اداره وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د آسان خدمت مرکز 3700 افغانانو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي چې په دې کې 3450 نوې برېښنایي پیژندپاڼې 200 تر ویش وروسته خدمات وړاندې سوي دي او 650 نور ته په کاغذي پیژندپاڼو کې اصلاحات وړاندې سوي دي. دغې ادارې زیاته کړې ده چې د مرکز ته هره ورځ شاوخوا 80 افغانان په یاد هیواد کې د خپل هویتي ستونزو د حل لپاره مراجعه کوي. مجاهد وایي افغان ټولنه کې د ښځو حقونه له لویدیځې ټولنې سره توپیر لري. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی چې په خبره یې له لویدیځ سره ښکاره توپیر لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې ده چې دغه توپیر باید د محاسباتو پر مهال په پام کې ونیول سي. ښاغلي مجاهد ویلي افغان ښځې له رواني او فزیکي اړخه په خوندیتوب کې ژوند کوي او په خبره یې پر ښځو د هر راست او تریخوالي مخه نیول سوې ده. نن د مارچ 8مه د ښځو نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي موږ باید خپله خواخوږي په عمل کې بدله کړو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي پر افغان ښځو پانګونه د افغانستان پر راتلونکي پانګونه ده. دغه سازمان د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یوه پیغام کې دغه راز زیاته کړې چې افغان ښځې د ګڼو ننګونو سره سره خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. دغه پیغام کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي موږ باید خپله خواخوږي په عمل کې بدله کړو. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.